څنګه چې د خپرونې موضوع ټاکلې وه کعبه شریفه د خدای کور د دې هغه تاریخي شالید چې دی څنګه رامنځته شوه چا جوړه کړه او د دې ارزښتونه چې دي همدارنګه او هغه چا چې د کعبې شریف سره دښمني کړې د هغې انجام څه شوی دی د همدې موضوع په اړه راسره په خپرونه کې د اتمې ناحیې د دیني علماو د شورا مشر شیخ مفتي محمد الیاس فاتح میلمه دی چې ښه راغلاست اوسړي مشهور ته وایم شیخ صاحب پخیر راغلی ستړی مشه ډېره زیاته مننه الله مو قدرمن لره خوشحاله اوسئ شیخ صاحب پوښتنه مو که دا اوس وکړم د ښه راغلاست سره دا چې په کعبه شریفې هغه تاریخي ارزښت که راته ووایئ چې څه وخت جوړه شوه چا جوړه کړه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين أما بعد قدرمن کمال صاحب الله تعالی د ځمکې پر مخ لومړی کور چې آباد کړی ده هغه کعبه شریفه ده الله تعالی خپله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکه وهدى للعالمین بشکه اول کور چې وضع شوی یا آباد شوی په مخ د ځمکه هغه په بکه یعنی مکه کې ده چې هغه مبارک او د عالمونو دپاره د هدایت ذریعه ده د کعبې شریفې د تاریخي شالید یا د جوړښت په رابطه مفسرینو محدثینو او مؤرخینو ډېر زیات تحقیقات کړي چې د هغې نه موږ څه دلته رڼا رااخلو اول دا چې کعبه شریفه ملایکو د الله په امر جوړه کړه ملایکو الله تعالی ته وویل یا الله په اسمانونو کې خو موږ د تا عبادت او طواف د بیت المعمور نه کولو د ځمکې پر مخ به طواف څنګه کوو الله تعالی امر ورته وکړه چې د جنت دغه شین زمرود کاڼی راواخلی دغه ځای ورته وښوده مکه مکرمه چې په دې ځای کې کښېږدی دا اوس چې بیت الله شریفه ده بیا وروسته د شیطانانو د فساد د وجې نه د هغوی د ګناهونو له امله الله تعالی هغه جنتي زمرود شین کاڼی پورته کړه یا دا چې ملایکو چې دغلته کعبه شریفه د الله په امر آباده کړه جوړه یې کړه وروسته بیا داسې حوادثو سره کعبه شریفه مخ شوې ده چې هغه بیا په تکراري توګه په بیلو بیلو وختونو پړاوونو کې رغول شوي نو اول خو کعبه شریفه د ملایکو په لاس او ذریعه الله تعالی جوړه کړې د الله په امر دویم دا چې آدم علیه صلات وسلام کعبه شریفه بیا ورغوله دریم دا چې د آدم علیه السلام نه وروسته حضرت شیث علیه السلام کعبه شریفه رغولي د هغه نه وروسته بیا چې د نوح علیه السلام طوفان کې کعبه شریفه ورانه شوه نو ابراهیم علیه السلام د هغې بنیادونه د الله تعالی په امر باندې رامعلوم او راپورته کړل کعبه شریفه یې جوړه کړه د ابراهیم علیه السلام نه وروسته بیا عمالقاو کعبه شریفه جوړه کړې د هغې نه وروسته بیا د جرهم قبیلې جوړه کړې وروسته لږ تفصیل ته بیا راځم د هغې نه وروسته بیا قصا او د هغې نه وروسته بیا قریشو د هغې نه وروسته بیا عبدالله ابن زبیر د هغې نه وروسته بیا حجاج بن یوسف جوړه کړې امام بخاري رحمه الله هم یو روایت را نقل کړی د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه نه چې ما رسول الله مبارک ته وفرمیل یا رسول الله ای مسجد وضع فی الارض اوله په مخ د ځمکې اول کوم مسجد جوړ شوی نبی علیه صلات وسلام وفرمیل المسجد الحرام مسجد حرام کعبه شریفې مسجد بیا ما ورته وفرمیل بیا کوم جوړ شوی نبی علیه السلام وفرمیل مسجد الاقصی بیت المقدس کې فلسطین کې چې موقعیت لري بیا ما وفرمیل پوښتنه مې وکړه یا رسول الله د دې ترمنځ څومره واټن زمانه فاصله وه نبی علیه صلات وسلام وفرمیل 40 سنه نو دغه ځای کې چې ابراهیم علیه السلام کعبه شریفه بیا رغولې بنیادونه یې راپورته کړي نو بیت المقدس مسجد اقصی چې مشهوره دا ده چې حضرت سلیمان علیه السلام دا جوړه کړې خو اصلي بنیادونه د مسجد اقصی هم حضرت یعقوب
بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام، یعنی د ابراهیم علیه السلام مسیح حضرت یعقوب علیه السلام دا بیت المقدس جوړ کړی. وروسته بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه په ښایسته انداز رغولی ده. نو د دوی ترمنځ دغه د سلیمان علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ترمنځ خو تقریبا 1000 کاله تیر شوي دي. نو د دې نه معلومه دا شوه چې 40 کاله د نبی علیه السلام مبارک حدیث د مخې یعقوب علیه السلام رغولی. نو د کعبې شریفې دغه تاریخي شالید او یا جوړښت د څلور په دې کې بیا ډېرې مشهورې پیښې دي چې هغه ډېرې مشهورې دي تاریخ د په پاڼو کې. هغه دا چې ابراهیم علیه السلام کعبه شریفه چې بیا جوړه کړه، نو هغه په عربو کې په یمن کې چې عربي قبیلې وې دوی مشته وو. ځینې مورخین وایي چې دا د ملکې سبا د بلقیس د وخت نه، نو لنډه ده چې هغه هلته یو لوی د اوبو بند و، هغې ته سد معارب ویلی کېده. د هغو نه خلکو زندګي روانه وه. کله چې هغه ونړېده نو د عربو قبیلې یو خوا بل خوا تیت او پرک لاړې. په هغې کې یو د جرهم قبیله وه چې هغوی د مکې د دې په څنګ باندې تېرېدل، نو ګوري چې دغه ځای کې مرغان دي، نو هغوی دلته راغلل ویړول. د دې نه مخکې حضرت امام بخاري رحمه الله د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه اوږد حدیث راوړی ده، زه یې لنډ مفهوم بیانوم. دی وایي چې ابراهیم علیه السلام چې حضرت هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام تیخوری ماشوم و، دوی راوړل په دغه ځای کې چې اوسنی حرم د دې پاسنۍ برخه کې چې د زمزم کوی بیا وروسته پیدا شو، د دې په څنګ کې یو ونه وه. دلته یې بیبي هاجره او ابراهیم اسماعیل علیه السلام کښېنول. نو ابراهیم علیه السلام روان شو ترنه، شاته حضرت هاجره غږ ورپسې کوي چې ابراهیمه موږ دې په دې بې انسان ځمکه کې چې هیڅوک نشته، بې زراعت ځمکه کې، ډبرینه شګلنه ځمکه کې چاته پرېښو؟ ابراهیم علیه السلام ځواب ورنکړو. بیا یې څو ورته دا غږ تکرار کو، بیا ورته وی فرمیل چې موږ د الله د حکم د مخې دلته پرېښو؟ ابراهیم علیه السلام وویل هو. نو حضرت هاجرې رضی الله تعالی عنها وویل چې بس موږ به الله تعالی نه ضایع کوي. په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام یو خلطه چې خرما پکې وی او یو مشک د اوبو چې اوبه پکې وی دا ورته پرېښودل. ابراهیم علیه السلام لاړو. ابراهیم علیه السلام وروسته بیا راځي، خو په دغه ځای کې حضرت هاجره چې اوبه خلاصې شوې د سختې تندې سره مخ شوه. اسماعیل علیه السلام چې تیخوری مشوم ده شودې چکي، په دغه وخت کې د دې اوبو نشتوالو د وجې نه هغه هم سخت د تندې سره مخ شو. نو مورخین لیکي چې اسماعیل علیه السلام چې ماشوم و نو د هغه ژبه به ډېرې د تندې د وجې نه اوړېده. ځینې روایاتو کې راځي چې دی به اوړېده د ډېرې تندې د وجې نه، حتی چې دی به بېهوشه شو. نو بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها د اوبو پیدا کولو یا د خلکو موندلو په موخه صفا غونډۍ چې نږدې وه هغې ته منډه کړه، هلته وخته. ګوري هیڅ مخلوق نه ترسترو کېږي. بیا د داسې اوتر او غمزپلي انسان په څیر په منډه راغله مروه غونډۍ ته. هغلته ګوري بیا هم انسانان هیڅوک نه ترسترو کېږي. بیا بیرته را منډه کوي. دغه پیښه 2 وارته تکرار شوه. بخاري شریف کې راځي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې د حضرت هاجرې د دغو منډو د وجې نه تر قیامته پورې په حاجیانو باندې دغه صفا او مروه سعی او منډې چې دي دا لازمي دي. نو په دې ځای کې اخري د ګوري چې یو غږ شو، صوت راوه. هاجره وایي ځان ته چې غلی شه. دوباره بیا یو آواز شو، یقیني شو چې خامخا څوک انشاءالله مددګار پیدا شو. نو هاجرې چې ولیدل د اسماعیل علیه السلام په څنګ کې یوه ملایکه ده، نو هغه په خپلو وزرونو باندې د ځمکه وهي تر دې چې اوبه راښکاره شوې.
بخاري شریف په روایت کې راځي چې حجرې رامنډه کړه، دغه اوبه یې په لپو کې اخیستلې، په لوښي مشک یې اچولې. او نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي. که دغه اوبه یې نه وای راټوله کړي، منع کړې نه وای، نو دا به په مخ د ځمکې چینه روانه وه. نو ملایکې بیا ورته وویل بیبي هاجرې ته چې ته اندېښنه د هلاکت د ضایع کېدو مه کوه، دلته د الله کور ده، الله تعالی د خپل کور سره هیڅوک نه ضایع کوي. نو وروسته بیا په لنډه توګه چې راواخلم، دې ځای ته خبر راورسېده چې دغه عرب د جرهم قابله چې تېرېدله، مرغان یې ولیدل، خلک یې راولېږل څو کسان چې وګوره یو شته که نه. هغه د اوبو د نشتوالي وجې نه راغلي وو چې سد مارې بند نړېدلی وو. نو دې ځای کې چې اوبه یې ولیدې، نو خبر یې وروړو، ټول د کورونه راغلل. هاجرې ته یې وویل چې موږ به دلته واړوو که ته اجازه وي. بیبي هاجرې ورته وویل چې واړوئ، اوبو نه استفاده کوئ، خو دعوه د اوبو به نه کوئ، دا ما ملکیت ده. وایي صحیح ده. نو دلته کورونه زیات شول، د قبیله زیاته شوه، حتی تر دې چې اسماعیل علیه السلام زلمی شو. بیا اسماعیل علیه السلام د دغه جرهم قبیلې چې عرب قبیله وه، اسماعیل علیه السلام دغه وخت عربي نه وه زده، عبراني ژبه یې ویله. د دې قبیلې نه عربي هم زده کړه، او دې قبیلې یوه جنۍ هم په نکاح ورکړه. وروسته بیا ابراهیم علیه السلام چې راغله، پوښتنه یې وکړه اسماعیل علیه السلام دا کور ده؟ نو دروازه یې وټکوله، یوه ښځه راووته. اسماعیل علیه السلام د څه ده؟ خاوند مې ده. وضعیت مو څنګه ده؟ د هغې د لوږې د تندې شکایتونه ورته وکړل د زندګۍ. ورته وویل چې کله اسماعیل راشي، ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې ورته ووایه چې داسې یو کس سلام در باندې کولو، او بیا ورته ووایه چې د دروازې درشل د چوکاټ دی بدل کړه. اسماعیل علیه السلام چې راغلو، نو یو خوشبويي محسوسوي. پوښتنه یې وکړه څوک داسې راغلي؟ او دا رقم سپین ږیره وه، نشانې ورته وښودې. ښه، تا ته یې څه وویل؟ هغې ورته وویل چې ما نه د ژوند د حالاتو د زندګۍ پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې ډېر په خراب حالت کې و، شکایت مې ورته وکړو. بیا څه وصیت نصیحت یې درته وکړو که نه؟ هغې ورته وویل چې هو، راته وویل چې سلام ورته وکړه. بیا ورته وویل دروازې چوکاټ دې بدل کړه. ورته وویل چې دا معنا چې تا طلاقه کړم. بیا د دې نه وروسته همدغې قبیلې کې بل واده چې وکړو، بیا ابراهیم علیه السلام داسې راغلو، همدا پیښه تکرار شوه. ورته وویل چې خاوند مې اسماعیل علیه السلام وتلی ده بهر. ورته وویل چې ژوند حالات زندګي څنګه دي، څنګه تېرېږي؟ هغې ورته وویل چې الحمدلله ډېره لویه پراخي ده، خوشحالي ده، مطلب د الله حمد ثنا یې وویله. ورته وویل چې راشي سلام ورته وکړه، ورته وویل د دروازې چوکاټ دې وساته. اسماعیل علیه السلام چې راغلو، همرقم یې ورته وویل خوشبويي محسوس کړې وه، لکه څه چې موندلي وي. بخاري شریف په روایت کې راځي. بیا دا کیسه ورته تکرار کړه. بیا وروسته ابراهیم علیه السلام راتلو. دې ځای ته راځم چې ابراهیم علیه السلام راغلو، چې ګوري اسماعیل علیه السلام د ونې لاندې ناست د غسې تراشي. د بخاري شریف روایت کې راځي. اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام وویل چې ما ته الله تعالی امر کړی چې دلته د الله تعالی کور زه جوړ کړم. هغه ورته وویل چې څنګه امر کړی ما هسې وکړه، زه در سره ملګری یم. نو شروع یې وکړه. اسماعیل علیه السلام به ډبرې ورکولی، ابراهیم علیه السلام به د کعبې شریفې دیوالونه پورته کول، تر دې چې یو کونج کې یوې داسې کاڼي ته تیږې ته ضرورت و چې په اصطلاح د راجې کارم ته نه واخلي، چې دغه ځای کې مناسب غټ کاڼی وي یو. نو ورته وویل چې وګوره داسې کاڼی، هغه نه پیدا کېده. بیا روایاتو کې راځي چې د جبل ابي قبیس دغه غره نه دا کاڼی الله تعالی راوغورځولو، د ابراهیم علیه السلام شاته پروت و چې آدم علیه السلام د جنت نه راوړی و، لش یعنې جنت نه راوړی و. یو په دې کې دغه کاڼی د حجر اسود و، د ابو قبیس په غره کې پروت و. نو دا چې راواستو په دې ځای کې کېښو. بل ابراهیم علیه السلام به چې پورته د دیوالونو جګول، نو بیرته به راغلو شاته، کتل به یې چې کوږوالی کږلیش خو به نه وي په دې کې. نو د کوم ځای باندې چې درېدو دې ته مقام ابراهیم وایي، د ابراهیم علیه السلام درېدلو ځای، دا په دې باندې مشهور شو. بله دا چې هغه کاڼی چې ابراهیم علیه السلام به چې دیوال جګولو، په دې کې الله تعالی داسې یو اجازه ښیو چې دا کاڼی به خپله پسې جګېدو او بیرته به خپله ټیټېدو.
نو دغه کاڼی چې د ابراهیم علیه السلام د پښو مبارکو پلونه پکې نقش دی دغه مقام ابراهیم دا هم نه او دا اوس هم شته د اما خپونه هم پکې شته دي. نو وروسته بیا چې دغه ټوله دیوالونه خلاص شول ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام به دواړو ویل دعا به یې کوله ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا الله دا موږ نه قبول که دغه کار او ته بشکه اورېدونکی او پوه ذات یې. وروسته بیا جبرائیل علیه السلام راغلو دغه د بیت الله شریف مطاف کې طواف بیا سعی بیا تر هغه چې عرفات ته ورسېدو ټول مناسک خلاص شول. جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې ابراهیمه ټول مناسک د حج دې وپېژندل هغه ورته ویل چې او دې وجې نه دې ته عرفات هم ځکه وایي. نو ورته وویل چې ته اوس اعلان وکړه خلکو ته چې حج دپاره راشي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل ما خو دومره توان نه لرم غږ مې دې ځای ته نه رسېږي. نو بیا الله تعالی وویل چې ته اواز وکړه رسول یې په موږ. نو ابراهیم علیه السلام چې اواز وکړو هغه ځای کعبې شریفې ته خلک رمات شول د حج دپاره. نو دا یو دغه تاریخي شالید هم و. او بل وروسته بیا مشهوره دویم قدم کې د قریشو جوړښت و. وخت کم دی 2 دقیقې 3 دقیقې وخت لرو. په دریم قدم کې بیا دغه د یزید لښکریانو چې کله کعبه شریفه زیانمنه کړه عبدالله ابن زبیر بیا ورغوله او بیا د هغې نه وروسته حجاج ورغوله. بیا یو لنډه خبره کوم چې ملک فهد په وخت کې د العربیه ټلویزیون هم دا نشر کړی و جالبه خاطره و عکاز نورو ورځپاڼو هم نشر کړی وه چې یو مصري انجینر و کمال نومیده دغه تاسوس په نامه مرمر تیږې ډبرې دا د یونان یو غره کې هغه نه راوړی. نو د اوسنۍ چې جوړه ده په دې کې کمال دغه ده چې د دغه ډبرې چې د مرمر تاسوس دغه د شپې رطوبت یخني ځان څخه جمع کوي چې کله لمر شي ګرمۍ تودوخې په وړانګو محل کې دغه یخني راوباسي نو د هغه وړانګو دفاع کوي. دې کې دا کمال ده. بیا 15 کاله په دې کې تیر شول نو د ملک فهد بیا ورته وویل چې دغه ډبرې نور هم راوړه چې نبوي حرم کې هم دا استعمال کړو مدینې منورې کې. بیا دی پسې لاړه اوږده کیسه څنګه پیدا کړم هغه نوې نوره شرکت کې تر دې چې اخري ځای ته چې راورسېدو دلته وخت کم ده لنډ به ووایم اخري ځای ته چې راورسېدو چې ګورې دا ډبرې چې ما پیدا کړې په څوم لاس چې خرچې شوي وې هلته څو 15 کاله پاتې شوي وې په لیدو ما وژړل. هغه راته وایي شرکې مشر چې ولې دې وژړل وایي دا رقم واقعه ده الله تعالی ما ته دغه پیدا کړی او دا په غره کې هم دغه کاڼي و نور نه و هغه شرکت والا راته ویلي و. نو هغه ما راوړل او مفته یې راکړل قیمتي کاڼي او څو میلیونه معاش چې د انجینر و دا یې معاف کړو تر مرګه پورې دلته بیا خادم پاتې شو. او بل د کعبې شریفې د فضیلتونو عظمتونو په رابطه به لنډو ټکو کې دومره ووایم چې الله تعالی دې ته ډېر لوی مقام فضیلت ورکړی چې مونږ یې په الفاظو کې بیانولی هم نشو په کامله توګه. خو یو دا کمال شرف هم الله ورکړی عظمت چې په هر مالدار شتمن چې من استطاع الیه سبیله د لارې توان لري په هغه باندې د حج فرض ده. او بل دا چې کعبې شریفې کې مسجد حرام کې یو لمونځ په 15 لکه یو لمونځ په 1 لک معادل اجر ثواب ورکوي. نو چې ته حساب کې شپه ورځ کې 15 لمونځونه راځي نو څو لکه شول 15 لکه. او بیا چې په جماعت سره وي په 28 لکو باندې نو بیا دا څو راځي تقریبا 115 لکه اجر معادل الله تعالی په دې ځای کې په 4 ساعتو کې تالته ووسیږي 4 ساعتو دا فرضي دین علاوه نفلي چې کوي بیا په رمضان کې بيخي انسان نشي شمارلی. بل دا چې د طواف د کعبې شریفې نه طواف کول چې په یو قدم یو نیکي ده الله تعالی یو ګناه معافوي. بل حدیث شریف کې راځي چې په کعبې باندې روزانه الله تعالی 120 رحمتونه وروي 70 رحمتونه په طواف کوونکو باندې او 40 رحمتونه په لمونځ کوونکو باندې او 60 رحمتونه چې څوک کعبې شریفې ته ګوري په ده باندې ورېږي. همدارنګه الله تعالی ته خوښ ځای کعبه شریفه ده او په دې ځای کې تکلیف رسول بیخي ممنوع دی. د فقه کتابونو کې حتی چې یو حیوان مړ کې هغه باندې هم په دې باندې صدقه ده. او همدارنګه د کعبې شریفې
چا چې کین بغض کرکه دښمني ورسره کړې ده د ابراهه واقعه خو ټولو ته معلومه وه هغه د عبرت د ټولو دپاره یو درس ده. ډېره مننه کوم. وخت هم کافي وه خو موضوع ډېره لویه وه اوس هم پکې راټوله نه شوله. تاسو څخه ډېره مننه کوم مفتي صاحب. خوشحاله اوسئ تاسو په چارو کې بریا ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه کوم هر څوک چې ما خبرې اوري ټولو هېوادوالو او بیا د کعبې شریفې طواف کوونکو باندې هلته ورتلونکو معتمرینو حاجیانو ته زه سلامونه کوم او هیله کوو چې موږ تاسو او ګران افغانستان ته دعاګانې وکړي د اسلامي امت د وحدت دپاره خاصتا د فلسطین د قضیې دپاره چې الله تعالی اسرائیل امریکا د الله تعالی ټول دښمنان هلته مغلوب کړي هلاک کړي او نیست او نابود کړي. آمین.